د تورخم دروازې په هکله مهم معلومات راغلل. د تورخم دروازه ولې بنده شوې وه او اصل حقیقت څه دی؟ نړیوالو ورځپاڼو تازه څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د بریتانیا انټرنیټي خپرونې میل انلاین پرون د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه مطلب خپور کړی چې په خوړو او نورو توکو بار لارۍ وتوانېدلې له دې دروازې تګ راتګ پیل کړي. میل انلاین د فرانسې خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. اسلام آباد تور لګولی چې طالبانو په افغانستان کې هغو افراطي وسلوالو ته پناه ورکړي چې په پاکستان کې حملې کوي، خو کابل کې د طالبانو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې له پرون شنبې د تورخم دروازه له دواړو لوریو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. دغه سفارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې دا خبر ورکړی، خو نور توضیحات یې نه دي ورکړي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه شوې ده. تر دې مخکې دغه دروازه د طالبانو لخوا وتړل شوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل ښودلي وه. په دې اړه یې نور جزئیات نه وو ورکړي چې پاکستان کومې ژمنې کړې وې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تېره پنجشنبه د دې دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړی، خو د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته دغه دروازه بیرته د پاکستان لخوا وتړل شوه او د جمعې په ورځ وویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل شوې ده. تر دې مخکې هم د تورخم دروازه دغه راز د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه د ځینو لانجو له کبله تړل شوې ده. وخت ناوخت پر دغو دروازو وسلوالې شخړې هم شوې دي. د هندوستان آوټلوک انډیا ورځپاڼې ته هم د تورخم دروازې مسله مهمه ښکاره شوې او په یو مطلب کې یې لیکلي چې دغه دروازه د تروریزم پر سر له طالبانو سره د لانجې له کبله تړل شوې وه. د ورځپاڼې په لیکنه له کله چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د دروازو پر سر لانجې او وسلوالې شخړې شوې دي. د آوټلوک انډیا د لیکنې په دوام راغلی چې پاکستان تورخم دروازه د شپږو ورځو لپاره د نقلیه وسایطو پر مخ تړلې وه چې د شنبې په ورځ له بیا پرانیستل کېدو سره 2000 لاریو ته چې په دواړو غاړو کې بند پاتې د تګ راتګ زمینه برابره شوه. دغې هندۍ ورځپاڼې د تورخم دروازه پاکستان ته مهمه ټرانزیټي لار بللې چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل مالونه ولېږدوي. آوټلوک انډیا زیاتوي د تورخم دروازه تېره یکشنبه وروسته له هغې د افغان طالبانو لخوا وتړل شوه چې اسلام آباد کابل تورن کړ چې تحریک طالبان پاکستان ته یې پناه ورکړې ده. د لیکوال په وینا په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي.